د ژوند دلیل د څه شی دی؟ ته باید د خپل ژوند لپاره یو ځواکمن دلیل پیدا کړې. د خلکو ترمنځ توپیر چې دی هغه په دلیل کې دی. که چیرې تاسو د یوه کار د ترسره کولو لپاره یو ځواکمن دلیل ولرئ، تاسو کولی شئ هغه کار ترسره کړئ. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. د دې ټولګي له دې سر څخه تر هغه بل سره پورې زه نیمې تر تخته ږدم او له تاسو څخه غواړم چې په دغه تخته باندې تاسو تیر شئ. هر څوک په دغه تخته په ډېرې راحتۍ سره تیریږي، ځکه چې دغه تختې څخه چې ولویږي هم دته زیان نه رسیږي. خو اوس له تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه تخته زه په 10 منزل کې ږدم. آیا اوس تاسو حاضر یئ چې له دغه تختې څخه تیر شئ؟ که چیرته چا عقل سم کار کوي خو له دغه تختې څخه نه تیریږي، ځکه که چیرې له دغه تختې څخه ولویږي ممکن د مرګ له خطر سره مخامخ شي. خو اوس له تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه تختې هغې طرف ته په هغه بل تعمیر کې، په هغه بل منزل کې تاسو تر ټولو نږدې دوست خدای نخواسته په اور کې سیزل کېږي او تاسو باید له دغه تختې څخه تیر شئ تر څو هغه وژغورئ. آیا تاسو اوس تیریږئ؟ ځواب مو هو دی، ځکه چې تاسو اوس دلیل پیدا کړ. څه شي تغییر وکړ؟ دلیل تغییر وکړ. مخکې تاسو نه تیریدلی یا، اما اوس تیریږئ ځکه چې تاسو یو دلیل لرئ دغه کار د ترسره کولو لپاره. ډېر کسان ماته راځي په کاروبار کې مشوره غواړي، وایي غواړم دغه کار پیل کړم. زه 2 پوښتنې ورڅخه کوم. لومړی، څه غواړئ شروع کړئ؟ دوهم، که هغه شي کې ته ناکام شئ بیا څه کوئ؟ یو کس راغلی و غوښتل یې خصوصي ښوونځی جوړه کړي. ما وویل که په دغه کار کې ته ناکامه شې بیا؟ هغې ویل چې بیا به بهر ته لاړ شم، زه بیا کار نه کوم. ما ورته وویل چې بیا نه غواړې چې بیا به بهر ته لاړ شم، ته باید په دغه کار کې بریالی شي. که واقعا ته یو قوي دلیل لرئ چې ښوونیز سیستم کې تغییرات راولئ، ته خلک په سمه توګه وروزئ، یو قوي دلیل ولرئ، ته باید په دغه کار کې بریالی شئ. نو تاسو د خپل ژوند لپاره په خپل کاروبار کې تاسو ځواکمن دلایل پیدا کړئ. یو کس ماته ویل چې دلیل مې دا ده چې ښه کور نه لرم، باید زه ښه کور پیدا کړم. یو بل کس راته ویل چې موټر نه لرم، بل کس راته ویل غواړم مسافرت وکړم، غواړم چکر ته لاړ شم، پیسې نه لرم. دا مې قوي دلیل دی. نو د ژوند لپاره تاسو ځواکمن دلیلونه پیدا کړئ.